ټول خلق بدخوا جوړ شوی دی. صحابه کرام په ژوند باندې سړی نظر وردی سړی حیرانېږي. جریر ابن عبدالله رضی الله عنه دا باره کې راځي. امام طبراني المعجم الکبیر کی روایت نقل کړی، حافظ ابن حجر فتح الباری کې بیا نقل کړی دی. امام حافظ ابن حجر دا حدیث په ذیل په شرح کې ذکر کړی دی، الدین والنصیحه په شرح کې. جریر ابن عبدالله رضی الله عنه هغه د یو سړي د اس اغسته اس ویل 100 روپۍ دي، ویل 300 درهم. سړي ورته په خپله خوښه باندې 300 درهم. هغه ورته وایي یاره جي وایي ته کېدای شي مجبور یې، دا 300 درهم نه دی، دا ډېر ګران دی. هغه ویل زه خو په خپله خوښه درکوم، ستا خوښه ده. ویل نه 400 به درله درکړم. ویل ستا له طرف نه احسان. بیا هغه اس ته تېر چاپېره ګرځي، وایي نه جي ته مجبور یې کېدای شي 500 600 700 300 باندې ول هغه ورکړی او ته وله 400 سیوا ورکړي. هغه ورته وایي دا راته ویې وه ما خو په خپله خوښه تاله په 300 درکاوه، دا تا په 700 زما نه څه واخسته. هغه ورته ویل ما د خپل نبي محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم سره بیعت کړی دی، ما د هغه سره بیعت کړی. بایعت رسول الله صلی الله علیه وسلم على اقام الصلاة وایتاء الزکاة والنصح لكل مسلم. ما د خپل نبی سره بیعت کړی دی چې زه به مونځ کومه، زه به زکات ورکومه، زه به خیرخواهي د هر مسلمان لټومه. لہذا ما ته ستا د اس ګران خرڅېده، ما خیرخواهي باندې د نبي سره بیعت کړی دی، زما ضمیر دا نه منودله چې زه دې تا له کم قیمت درکم. ایمان دې ته ویلی کېږي زما وروڼو، اسلام دې ته ویلی کېږي. اسلام دې ته نه ویلی کېږي چې ته په خلکو باندې زهر خرڅوه، ته دوکې کوه، فراډونه کوه. لکه نن چې زمونږ دا ملک په دې مصیبت کې مبتلا دی، په دې مصیبت کې هغه ګیر دی چې وګورئ د بیمارو د هیڅ اندازه نه معلومېږي دا کوم قسم بیماري ده. یو ورځ سړی روي بله ورځ ناجوړی، دا زار چې خوري دا به نه ناجوړه کېږي، دا به نه بیمارېږي. الغرض دا مصیبت به انشاءالله تعالی ختمېږي.